السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو دوستانو، زه یم سیدالله حسن، زه بیا تاسو ته په ډیلی نیوز ټچ پښتو یوټیوب چینل او فیسبوک پیج کې هرکلی کوم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې تاسو ته د واټساپ 14 داسې پټ شیان، داسې پټ سیټینګونه درښایم او 14 داسې پټ چلونه درښایم چې تر دې مهاله به تاسو په واټساپ کې نه وي لیدلي. که چېرته تاسو هغه اوس زده کړئ په واټساپ کې استعمال کړئ، تاسو سره د واټساپ په استعمال کې ډېره زیاته مرسته کولی شي. همدارنګه تاسو کولی شئ چې چټ په وخت کې چېرته دغه پټ سیټینګونه د خپلو ملګرو سره وکاروئ، استعمال یې کړئ، نو تاسو ته به خپل ملګري حیران شي تاسو څنګه دغه چلونه زده کړي دي او څنګه تاسو په واټساپ کې دا استعمالوئ. راځم دغه پټ سیټینګونه او پټ شیان تاسو ته په واټساپ کې درښایم. نو مخکې له دې چې دغه ویډیو شروع کوم، په خورا نه هیله کوم چې که تاسو زموږ سره په دغه چینل کې نوي یاست یا فیسبوک پیج کې نوي یاست، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او پیج در سره فالو کړئ. او دوستانو، که ویډیو مو لایک کړی دی، ویډیو ته لازم یو لایک ورکړئ، ځکه لایک باندې تاسو هیڅ هم نه کمي کوي. راځم په ویډیو فایل کوم. ملګرو، راځم د واټساپ لومړی سیټینګ ده. واټساپ لومړی سیټینګ په دې ډول سره دی چې موږ څنګه کولی شو چې هغه ملګري ته یا هغه چا ته په واټساپ کې میسیج وکړو چې هغه نمبر زموږ سره په موبایل کې نه دی سیف. ملګرو، که چېرته تاسو فکر کړی وي کله چې تاسو ته په واټساپ کې یو څوک تاسو ته د واټساپ یو څوک نمبر درکوي، وایي دغه نمبر باندې ما ته په واټساپ کې میسیج وکړه، لومړی به تاسو راځئ هغه نمبر به په خپل واټساپ کې خپل موبایل کې سیف کوئ، ثبت کوئ به، وروسته به هغه ته په واټساپ کې میسیج کوئ. نو دا کار یو څه ستونزمن دی او وخت زیات هم نیسي. نو د دې څخه پرته تاسو کولی شئ چې اټومیټیک هغه ته په واټساپ کې میسیج وکړئ، د پرته له دې نه چې تاسو د هغه نمبر په موبایل کې سیف کړی وي، ثبت کړی وي. نو د دې لپاره به دوستانو کله چې تاسو د هغه نمبر راواخلئ، هغه نمبر به تاسو په خپل موبایل کې لومړی به تاسو راشئ، خپل موبایل کې به کروم براوزر خلاص کړئ. کله چې دوستانو په خپل موبایل کې کروم براوزر خلاص کړئ، کروم براوزر پورته سرچ چې کوم ښکاري په دغه کې به تاسو ورته ولیکئ WA بیا ډاټ یا ټکی ME بیا سلش، او دلته به تاسو د همغه کس نمبر ولیکئ، کوم نمبر چې تاسو ته یې درکړی دی. دلته به تاسو هغه نمبر پیسټ کړئ او کومه د هیواد کوډ یا کنټري کوډ ورسره ضرور دی، هغه به تاسو ضرور ورسره لیکئ. او د هغې پرته تاسو د پورته خوا کې ورسره کوم پلس اپشن راځي یا د ډبل زیرو چې تاسو د خپل هیواد د کوډ سره لومړی سر کې زیاتوئ، هغه به تاسو نه لیکئ، هغه به لرې کړئ او په سرچ یا ګو اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړئ دوستانو، کله چې دوستانو تاسو دغه نمبر سرچ کړ په کروم براوزر کې په دې ډول سره، نو تاسو ته کنټینیو ټو چټ اپشن راځي، پر دغه به کلیک وکړئ. تاسو ته اټومیټیک دغه نمبر په واټساپ کې راخلاصیږي، چون دغه نمبر خو ما مخکې هم سیو کړی په خپل موبایل کې، خو تاسو ته د میسیج کول صفحه راخلاصیږي، ما که تاسو په ډېر اسانۍ سره میسیج کولی شئ. راځم دوستانو د واټساپ دوهم سیټینګ ته. ملګرو، په واټساپ کې یو بل مهم څیز چې دی، یعنی په خپل خوښه موږ خلک ګروپونو ته اډ کوي. موږ څنګه کولی شو چې موږ په واټساپ کې د بند کړو چې موږ په خپل خوښه څوک ګروپ ته اډ نه کړي. که چېرته تاسو فکر کړی وي، تاسو په پام هم نه وي، تاسو به یو چا ګروپ ته اډ کړی وي، موږ څنګه کولی شو چې موږ دغه بند کړو چې یو څوک موږ په واټساپ کې ګروپ ته به خپل سره اډ نه کړي. باید له موږ څخه لومړی اجازه واخلي یا موږ ته ریکویسټ وشي چې تاسو دغه ګروپ ته اډ کړی یا میسیج در شوی، تاسو ځان اډ کول غواړئ او که نه. نو د دې لپاره به تاسو ملګرو تاسو خپل واټساپ را خلاص کړئ. کله چې دوستان تاسو خپل واټساپ را خلاص کړئ، نو تاسو په دې درې ټکو پورته کونج کې درې ټکي ښکاري، پر دغه کلیک وکړئ. لاندې سیټینګ اپشن راځي، پر دغه سیټینګ اپشن باندې به کلیک وکړئ او دلته تاسو ته لومړی اکاونټ راځي، په اکاونټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. دې کې تاسو ته لومړی سر ته بل اپشن راځي پرایویسي، په پرایویسي باندې به کلیک وکړئ او دلته تاسو چې لاندې راشئ، دلته تاسو یو اپشن راځي ګروپس، په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ او دې کې تاسو ته لاندې دریم اپشن راځي دوستانو مای کانټاکټس ایکزیپټ، په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ او دلته دوستانو تاسو چې سلیکټ آل باندې کلیک وکړئ او اوکې اپشن دغه باندې لاندې چیک مار علامت چې کوم ښکاري پر دغه کلیک وکړئ. نو دغه کوم کسان چې تاسو سره په واټساپ کې دي، دا به یو هم تاسو ګروپ ته نشي اډ کولی، ځکه چې تاسو دغه اپشن بیخي بند کړ. اوس به تاسو په خپله خوښه ګروپ ته څوک نشي اډ کولی بغیر د ستاسو د اجازې څخه. دوستانو، د واټساپ دریم سیټینګ په دې ډول سره دی چې موږ څنګه کولی شو چې خپل ملګرو ته په واټساپ کې په سټایلش پونټ یا سټایلش خط سره لیکنه او میسیج ورولېږو. که چېرته تاسو د خپل ملګرو سره چټ کوئ یا میسیج کوئ، نو تاسو کولی شئ چې په ډېر ښایسته سټایل سره په ښایسته پونټ سره هغه ته لیکنه وکړئ بغیر د کوم اپلیکیشن څخه. نو د دې لپاره ملګرو تاسو راشئ د واټساپ چټ ته. کله چې تاسو د خپل ملګري سره واټساپ چټ کول صفحه راخلاصه کړئ، نو دلته به دوستانو لاندې خوا کې تاسو میسیج ټایپ کړئ. کله چې د خپل خوا کې میسیج ټایپ کړئ، نو د میسیج په شروع کې به هم تاسو دغه کوچنی
سټار چې کوم ښکاري دا زیات کړئ او د لیکنې په شروع کې او د لیکنې په پای کې. نو دغه لیکنې به سټایل به بولډ راشي، تاسو ته ښکاري بولډ سټایل کې راغله. او که چېرته دوستانو تاسو د دغه لیکنې دا لیکنه بیا وکړئ او د دې په شروع کې هم دغه یوه ساین علامه چې کوم ښکاري دا زیاته کړئ او په اخره کې هم تاسو دغه علامه زیاته کړئ. نو ستاسو لیکنه به ایټالیک په شکل فونټ کې راشي، ایټالیک فونټ کې. او دغه دوهم سټایل و. او که چېرته تاسو غواړئ دوستانو دې ته بل سټایل ورکړئ نو تاسو پښتو لیکنه وي د هر ژبې لیکنه په دې ډول سره کولی شئ، بالکل تاسو کولی شئ. او په دې کې تاسو ته د لیکنې په شروع کې تاسو مثال په ډول یو دغه ساین زیات کړئ چې تاسو در وښیم. دوستانو د لیکنې په شروع کې تاسو دغه یو ساین کوم علامه چې ښکاري دغه زیاته کړئ، په کیبورډ کې تاسو چې هر ځای کې وغیره پیدا کړئ او د لیکنې په اخره کې هم. نو په لیکنې په منځ خوا کې به داسې یو خط په شان راشي لکه تاسو چې یو خط پرې تیر کړی وي. نو دغه شان د ښایسته لیکنه یا فونټ تاسو د لیکنې په منځ کې چاته کولی شئ. او غواړئ تاسو نور لیکنه یو شان وي او د لیکنې په منځ خوا کې تاسو بولډ شکل یو مهم فاینټ یو مهم نقطه وي هغه تاسو راخلئ، هغه هم تاسو په دې ډول سره اخیستلی شئ چې خواوشه لیکنه به نور په خپل فونټ کې وي، عادي سایز کې وي، نارمل وي. او نور چې کوم تاسو میسیج وغواړئ، کوم لغت وغواړئ، کومه کلمه وغواړئ، هغه به تاسو ایټالیک ته اړوئ، تاسو یې بولډ لیکنې ته اړوئ. نو تاسو هغه ورکولی شئ، منځنۍ خوا کې خط پرې راولی، هغه تاسو خپله خوښه ده هغه تاسو پرې راوستلی شئ. دوستانو د واتساپ راځو د واتساپ څلورم سیټینګ ته. ملګرو د واتساپ څلورم سیټینګ په دې ډول سره دی چې موږ څنګه کولی شو چې په واتساپ کې خپل ملګرو ته بغیر له دې نه چې موږ واتساپ خلاص کړو څنګه یو میسیج ورته کولی شو. نو تاسو کولی شئ چې په واتساپ کې خپل ملګري ته په دې طریقه سره میسیج وکړئ چې پرته له دې نه چې تاسو واتساپ خلاص کړئ هغه ته میسیج کولی شئ. نو ملګرو دې لپاره تاسو راشئ ګوګل اسسټ چې په هر موبایل کې شته ګوګل اسسټ ته درښایم چې موږ څنګه ګوګل اسسټ پیدا کولی شو په خپل موبایل کې. دوستانو که تاسو سره هر ډول انډراید موبایل وي د موبایل د لاندې خوا کې درې بټن ښکاري، یو د بیک بټن دی، یو د ریسنټ بټن دی، یو بل منځنی بټن دی. کوم منځنی بټن چې کوم ښکاري دوستانو نو په دغه بټن به تاسو یا خپل موبایل کې که تاسو موبایل سکرین بټن لري نو تاسو موبایل بټن ته فشار ورکړئ. او که چېرته تاسو موبایل بټن نه لري نو دا ډول په سکرین باندې وي تاسو دغه باندې یو لانګ یا دوه ډبل کلیک وکړئ یا درې ځله ډبل کلیک وکړئ او یا به لانګ پریس پرې وکړئ دغه بټن به ونیسئ. نو تاسو اتوماتیک ګوګل اسسټ راخلاصیږي. دلته به تاسو ګوګل اسسټ ته ووایئ چې سینډ واټساپ میسیج ټو بیت الله جان. Alright, what's the message? دوستانو دغه تاسو ته راخلاص کوو. دلته تاسو ورته د خپل خوښې میسیج ټایپ کړئ. اتوماتیک تاسو ته د همدغه نمبر چې تاسو په خپل موبایل کې سیف کړی دی لومړی به تاسو ووایئ چې سینډ واټساپ میسیج ټو، هغه ټو په ځای کې به تاسو د خپل ملګري نوم واخلئ خو په انګلیسي باندې چې تاسو په خپل موبایل کې سیف کړی دی هغه نمبر. نو اتوماتیک دلته تاسو ورته خپل میسیج ټایپ کړئ چې هر ډول میسیج تاسو ټایپ کړ هغه میسیج به تاسو په سینډ باندې کلیک کړئ، اتوماتیک دغه میسیج په واتساپ کې هغه ته لیږل کېږي. نو تاسو درښایم دوستانو د لومړی سر کې تاسو ته راځي چې دغه هاي سلام میسیج موږ اوس ورته وکړ. راځو دوستانو د واتساپ پنځم سیټینګ ته. دوستانو د واتساپ پنځم سیټینګ په دې ډول سره دی چې موږ څنګه کولی شو په واتساپ کې انلاین نښه بند کړو. که چېرته دوستان تاسو سره یو څوک ستاسو واتساپ ګوري نو هغه ته ښایي چې مثال په ډول دغه کس اوس انلاین دی یا یو ساعت مخکې انلاین و یا 10 دقیقې مخکې په واتساپ کې لیدل شوی دی یا 15 دقیقې مخکې لیدل شوی دی. موږ څنګه کولی شو دغه انلاین نښه په واتساپ کې بند کړو. او دې لپاره دوستان تاسو راشئ خپل واتساپ راخلاص کړئ. کله مې دوستانو خپل واتساپ راخلاص کړ د پورته خوا کې درې ټکي ښکاري پر دغه به کلیک کړئ او سیټینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو د واتساپ سیټینګ تاسو راغلی لومړی اکاونټ اپشن راځي، په اکاونټ باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته تاسو ته پرایویسي راځي، په پرایویسي باندې به تاسو کلیک وکړئ او پرایویسي نه وروسته تاسو ته راځي دوستانو لومړی سیټینګ لاست سین، پر دغه چې تاسو کلیک وکړئ دوستانو دې کې تاسو ته دریم لاندې اپشن راځي نو بډي. نو پر دغه چې کلیک وکړئ دوستانو مثال چې نو بډي هیڅوک د زموږ میسیج لاست سین یا انلاین نښه نه ګوري نو په دې چې کلیک وکړئ هیڅوک به ستاسو د انلاین نه حساب کې نشي لیدلی. په دې کې دوستان تاسو ته لاندې یو بل میسیج راځي بلو ټیک اپشن دی. کله چې تاسو دوستان یو چاته په واتساپ کې میسیج ولېږئ نو هغه کس ستاسو میسیج تاسو دغه میسیج وګورئ نو هغه ته بلو ټیک علامه ورکوي. که تاسو دغه میسیج ونه ګورئ هغه ته بلو ټیک علامه صرف خړه پاتې وي او بلو رنګ ته یې اوښتي. نو که چېرته تاسو دغه میسیج وګورئ بلو اپشن ته واوړي ټیک ته واوړي نو موږ څنګه کولی شو چې دغه علامه
موږ دغه میسج وګورو هغه ته داسې معلومات هم ونه شي یا د زموږ میسج کتلی دی او که نه. د دې لپاره لاندې تاسو ته ریډ ریسیپټس اپشن ښکاري. کله چې تاسو دغه اپشن بند کړئ دوستانو، اوس چې تاسو دغه میسج ګورئ تاسو به هغه ته ځواب هم ورکړی وي، هغه به داسې فکر کوي چې شاید دغه کس زما میسج تر اوسه نه دی لیدلی. نو دا هم د واټساپ یو ډېر خوندور سیټینګ دی. راځو دوستانو د واټساپ شپږم سیټینګ ده. دوستانو د واټساپ شپږم سیټینګ په دې ډول سره دی چې موږ څنګه کولی شو چې واټساپ ته لاک ورولګوو بغیر د کوم اپلیکیشن څخه. دوستانو د دې لپاره به تاسو راشئ په واټساپ کې، واټساپ به راخلاص کړئ، واټساپ کې پورته په درې ټکو به کلیک کړئ، را به شئ د واټساپ سیټینګ ته. کله چې تاسو د واټساپ سیټینګ ته راغلئ لومړی اکاونټ اپشن راځي په دغه به کلیک کړئ، پرایویسي اپشن راځي پر دغه به کلیک کړئ. لاندې چې تاسو ته کله راغلی دوستانو لاندې تاسو دوستانو یو اپشن راځي فینګر پرنټ لاک، پر دغه اپشن چې کله تاسو کلیک کړئ او دغه اپشن آن کړئ نو دلته تاسو نه فینګر لاک غواړي. لومړی به د خپل موبایل سکرین لاک ورکړئ، وروسته به تاسو خپله دغه باندې د خپل کوم لس ګوته چې تاسو زیاته استعمالوئ هغه په واټساپ باندې ونیسئ او خپل لاک به ورته فعاله کړئ. کله مو چې لاک فعاله کړئ نو کله تاسو واټساپ راخلاصوئ ستاسو څخه به فینګر لاک غواړي او په لاک سره به ستاسو واټساپ راخلاصیږي. راځو ملګرو د واټساپ وم سیټینګ ته. دوستانو د واټساپ وم سیټینګ په دې ډول سره دی چې څنګه موږ کولی شو چې واټساپ کې یو چاته میسج مخکې لیکلی دی هغه میسج وګورو چې دغه میسج په کوم وخت باندې هغه ته رسېدلی دی او په کوم وخت باندې هغه لوستلی دی. دوستانو دې لپاره به تاسو راشئ خپل واټساپ را خلاص کړئ. کله مو چې خپل واټساپ را خلاص کړ نو دا به شي په واټساپ باندې به دلته میسج اپشن باندې به کلیک. کله چې دغه میسج کول صفحه تاسو را خلاص کړه دوستانو نو هغه میسج چې تاسو هغه ته ورلیږلی په هغه میسج باندې به تاسو لانګ پریس وکړئ. کله مو چې لانګ پریس وکړ پورته تاسو ته یو د انفارمیشن د آپشن ښکاري، په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو تاسو ته وایي چې دغه میسج په دومره وخت کې رسیدلی دی ډیلیورډ، یعنې په دومره وخت په دغه بجو باندې ساعت باندې رسیدلی دی، په دومره وخت کې لیدل شوی دی او په دومره وخت کې دغه میسج د پلی کړی دی او لوستلی دی. او که چېرې تاسو د خو وایس میسج وکړه ټیکسټ میسج ورته وکړئ هغه به وایي چې په دومره وخت کې رسیدلی او دومره وخت کې لیدل شوی دی. راځو ملګرو د واټساپ اتم سیټینګ ته. ملګرو د واټساپ اتم سیټینګ په دې ډول سره دی چې موږ څنګه کولی شو چې په د واټساپ کې مخکې د خپل ملګري سره چټ کړی دی، خبرې مو کړې دي، غواړو موږ دغه چټ یا خبرې بل چا ته ورولېږو، غواړو دغه چټ بل چا ته ورولېږو چې آیا موږ دغه کس سره څه ډول خبرې کوي دي، څه چټ مو کړی دی. د اړتیا په وخت کې چېرته تاسو غواړئ د یو ملګري سره مو چټ کړی وي، خبرې مو کړې وي تېرې، نو غواړئ بل چا ته یې ورولېږئ نو تاسو هم کولی شئ دغه مکمل چټ ایکسپورټ کړئ یو چا ته یې ولېږئ. نو دې لپاره دوستانو تاسو به راشئ خپل واټساپ را خلاص کړئ. کله مو چې خپل واټساپ دوستانو را خلاص کړ نو د واټساپ د میسج کول هم همغه ملګري د میسج کول صفحه به تاسو را خلاصه کړئ چې تاسو ورسره چټ کوئ. نو د دې نه پوره تاسو درې ټکي ښکاري پر دغه به کلیک وکړئ. کله چې تاسو دلته کلیک وکړئ تاسو ته لاندې اپشن راځي مور اپشن، په دې مور اپشن به تاسو کلیک وکړئ او دلته تاسو ته یو اپشن راځي ایکسپورټ چټ، پر دغه چې کله تاسو کلیک وکړئ دوستانو کلیک وکړئ. کله مو چې دوستانو دلته کلیک وکړئ اوس تاسو دغه چټ تاسو کولی شئ چې په واټساپ کې یو چا ته ولېږئ. تاسو کولی شئ چې خپل موبایل ته په سیو کړئ د ایمیل له لارې، ګوګل ډرایو له لارې چا ته ولېږئ. همدارنګه تاسو چې موبایل کې څومره شیر لپاره اپلیکیشن لرئ په هغه ټولو کې تاسو لیږلی شئ، خپل موبایل ته سیو کولی شئ. دوستانو که تر اوسه پر تاسو موږ ویډیو لایک کړئ نو مهرباني وکړئ ویډیو ته یو لازم یو لایک ورکړئ، ځکه په لایک باندې تاسو هېڅ هم نه کمیږي. او که چېرته تاسو دغه ویډیو لایک کړئ نو ستاسو په لایک سره به زموږ دغه ویډیو ډېرو نورو ملګرو ته هم ورسېږي. نو مهرباني وکړئ ویډیو در سره لازم یې لایک کړئ. راځو دوستانو د واټساپ نه هم سیټینګ ته. دوستانو د واټساپ نه هم سیټینګ په دې ډول سره دی چې موږ څنګه کولی شو که چېرته تاسو د موبایل میموري کمه وي یا که چېرته ستاسو د موبایل سټورج یا میموري کمه وي نو تاسو څنګه کولی شئ چې په واټساپ کې هغه ملګری معلوم کړئ چې تاسو له هغه سره زیات چټ کولی شئ، او څنګه د هغه څخه اضافي شیان چې تاسو په واټساپ کې ورلیږئ د ویډیو د ایکسټرا وایس میسج د اپلیکیشن د هغه څنګه موږ د هغه څخه ډیلیټ کولی شو، او څنګه موږ دغه معلومولی شو چې موږ د کوم ملګري سره زیات چټ کړی دی، زیات ځای نیولی دی. هغې له برابر دوستانو تاسو راشئ موبایل کې په واټساپ را خلاص کړئ. کله مو چې واټساپ را خلاص کړ دوستانو نو دلته تاسو ته پورته درې ټکي ښکاري، پر دغه به کلیک وکړئ، سیټینګ ته به راشئ او سیټینګ کې بیا هم تاسو راشئ. لاندې تاسو ته اپشن راځي سټورج اینډ ډیټا، په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ او دلته تاسو ته لومړی اپشن راځي مینیج سټورج، پر دغه چې کلیک وکړئ دوستانو تاسو ته ټول هغه ملګري را خلاصېږي چې تاسو ورسره چټ کړی دی مخکې، هغه سایز درته ښایي چې دغه ملګري سره مو دومره چټ کړی دی، دغه سره دومره او دومره ام بي ځای نیولی دی. مثال په ډول ما د دغه کس سره دومره میسیج کړی دی 4 ام بي سایز، او دغه کې تاسو ته ښکاري چې ما ورته
وایس میسیجونه ډاکومنټس ویډیوګانې هر څه لیږلي دغه تاسو ټول دلته لیدلی شئ هر یو میسیج پلی کولی شئ که چېرې تاسو غواړئ چې دغه اوس ډیلیټ کړئ سلیکټ آل باندې کلیک وکړئ او ډیلیټ باندې اپشن باندې چې کله تاسو کلیک کړئ دوستانو نو دغه ټول میسیجونه اوس ډیلیټ کیږي نو په دې سره به تاسو په موبایل کې یو څه فری سپیس پیدا شي فری حافظه پیدا شي خو دغه د اړتیا په وخت کې هر وخت تاسو نشئ کولی که چېرې تاسو غواړئ د یو چا واتساپ میسیجونه هغه البته چټ وساتئ دغه کې تاسو ساتلی هم شئ او دلته ډیلیټ کولی هم شئ راځو دوستانو د واتساپ لسم سیټینګ ده دوستان د واتساپ لسم سیټینګ په دې ډول سره ده چې څنګه مونږ کولی شو چې په واتساپ کې په خپله خوښه باندې ویډیوګانې تصویران اډیو او هر څه چې تاسو څوک درلیږي ډاکومنټس په خپله ډاونلوډ کېږي څنګه یې مونږ بندولی شو دوستانو دا ډېر ضروري دي ځکه چې په واتساپ کې که چېرې تاسو په مثال په ګروپونو کې یاستئ په بل څه کې یاستئ یو ناڅاپه یو څوک ویډیو درته رالیږي کله چې تاسو ډیټا خلاصوئ نو په اضافي شکل سره تاسو دغه ویډیوګانې انځورونه ډاکومنټس او اډیوګانې په خپله ډاونلوډ کېږي یو خو تاسو انټرنیټ مصرفوي او بل هر څه ستاسو موبایل ته ډاونلوډ کېږي د دې لپاره دوستانو موږ څنګه کولی شو دغه بند کړو را به شئ خپل موبایل کې به واتساپ را خلاص کړئ کله چې تاسو خپل واتساپ ته راغلی دوستانو نو را به شئ پورته په درې ټکو به کلیک کړئ سیټینګ ته به راشئ او تاسو بیا هم دلته یو اپشن دی سټورج ان ډیټا پر دغه اپشن به کلیک کړئ او دلته دوستانو تاسو ته راځي وایي تاسو موبایل ډیټا چې استعمالوئ وین یوزینګ موبایل ډیټا په لومړی اپشن به کلیک کړئ وایي تاسو چې کله د موبایل ډیټا استعمالوئ کوم شیان په خپل سیټ باید ډاونلوډ شي که چېرې تاسو ټول انسلیکټ کړئ نو هر څه به ستاسو په خپله خوښه چې کله کوم باندې تاسو کلیک کوئ هماغه به ډاونلوډ کېږي نور نه ما صرف اډیو انتخاب کړی چې باید وایس میسیج ماته په خپل ډاونلوډ شي نور شیان زما په خوښه وي که زه پرې کلیک کوم باید ډاونلوډ یې کړم که نه یې غواړم باید نشي ډاونلوډ نو تاسو چې کوم غواړئ هغه به درته ډاونلوډ کېږي نور به نه ډاونلوډ کېږي په اوکې اپشن به کلیک وکړئ سیو به شي که چېرې دوستانو تاسو په خپل موبایل کې وای فای استعمالوئ یعنې وای فای مو خپل موبایل سره کنیکټ کړی وي د وای فای په وخت کې چې کله تاسو غواړئ نو هغه هم تاسو کولی شئ چې څه باید ډاونلوډ کړئ راځو دوستانو د واتساپ یو لسم سیټینګ ته دوستانو د واتساپ یو لسم سیټینګ په دې ډول سره دی چې موږ څنګه کولی شو چې واتساپ کې د واتساپ چټ کولو بیکګراوند باندې د خپلې خوښې انځور ولګوو که چېرې دوستانو تاسو واتساپ کې یو چا سره چټ کوئ نو هغه باندې تاسو ته ښکاري چې هغه باندې د خپل ډیفالټ یو ایمیج لګېدلی وي نو دلته تاسو کولی شئ د خپلې خوښې خپل ایمیج یا خپل انځور هم ولګوئ نو د دې لپاره دوستانو تاسو راشئ خپل واتساپ مو چې خلاص کړئ پورته په درې ټکو به کلیک کړئ سیټینګ ته به راشئ او دلته تاسو ته یو اپشن راځي چټ په دې چټ اپشن باندې به کلیک کړئ دلته تاسو ته وال پیپر اپشن راځي پر دغه به کلیک کړئ او دلته دوستانو تاسو دې کې کولی شئ چې دغه وال پیپر چینج کړئ لاندې تاسو ته چینج اپشن راځي پر دغه کلیک وکړئ په دې دوستانو تاسو څلورم اپشن راځي مای فوټوز په دغه اپشن ته کله تاسو کلیک کوئ دلته تاسو د خپلې خوښې بیکګراوند ورکولی شئ زه مثال په ډول یو عکس ورته راخلم او د واتساپ په بیکګراوند باندې لګوم ما واتساپ کې یو میسیج بیکګراوند راوخیست انتخاب مې کړ په سیټ وال پیپر باندې به کلیک وکړئ او دغه به ستاسو د واتساپ لپاره اوس انتخاب شي ګورئ دوستانو اوس چې کله تاسو یو چا سره په واتساپ کې چټ کوئ نو تاسو څخه به داسې ورته ښکاري چې دې سره ستاسو واتساپ میسیجونه ډېر ښایسته ښکلي معلومیږي او ډېر ښایسته ښکاري راځو دوستانو د واتساپ وروستي او دیارلسم سیټینګ ته خو بیا هم یادونه کوم که ویډیو مې لایک کړي نه وي تر دې مهاله نو لازمي ویډیو سره لایک کړئ ځکه تر څو د ستاسو په لایک سره به زموږ ویډیو ډېرو نور ملګرو ته ورسېږي ملګرو دیارلسم وروستی سیټینګ د واتساپ په دې ډول سره دی چې موږ څنګه کولی شو واتساپ نمبر چینج کړو او یا هم د واتساپ اکاونټ د ټل لپاره بند کړو که چېرې تاسو غواړئ دغه واتساپ نمبر چینج کړئ او غواړئ واتساپ بند کړئ نو تاسو کولی شئ چې په دې طریقې سره یې بند کړئ هغې لپاره به دوستانو تاسو راشئ خپل واتساپ را خلاص کړئ کله مو چې واتساپ را خلاص کړئ پورته درې ټکي راځي په دغه به کلیک وکړئ سیټینګ اپشن راځي پر دغه به کلیک وکړئ او دلته تاسو ته دوستانو لومړی اکاونټ اپشن راځي پر دغه به کلیک وکړئ لاندې تاسو ته دوستانو راځي یو اپشن د چینج نمبر پر دغه اپشن چې تاسو کلیک وکړئ نیکسټ اپشن باندې کلیک وکړئ نو دلته تاسو خپل نمبر ولیکئ پورته به نمبر وکړئ لاندې بیا هم هماغه نمبر ولیکئ نو دلته چې کله مو نمبر ولیکئ دوستانو په نیکسټ اپشن چې کله تاسو کلیک وکړئ نو ستاسو نوی واتساپ نمبر فعالیږي کله چې تاسو نوی واتساپ نمبر فعال شو هغه ته یو کوډ راځي هغه لکه څه ډول تاسو لومړی سر کې واتساپ فعالوئ هغه کوډ به تاسو انټر کړئ داخل به کړئ تاسو به اټومیټیک دغه واتساپ نمبر بدل شي او که چېرې تاسو غواړئ چې خپل واتساپ بند کړئ د دې لپاره واتساپ اکاونټ ډیلیټ کړئ لاندې تاسو ته ډیلیټ اپشن راځي نو دغه اپشن چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو به لاندې خپل همدغه شماره ولیکئ چې تاسو غواړئ واتساپ اکاونټ په دې سره ډیلیټ کړئ شماره مو چې کله ولیکئ د خپل نمبر مو ولیکئ لاندې تاسو ډیلیټ مای اکاونټ اپشن راځي په دغه چې کلیک وکړئ نو ستاسو واتساپ به بیخي ډیلیټ شي
ختم بشي. نو دا و دوستانو د واټساپ هغه 14 پټ سیټینګونه پټ شیان چې تاسو ته معلوم نو ما په دغه ویډیو کې دروښودل. نو په دې هیله چې دغه مې ویډیو خوښ شوي بیا هم یادونه کوم دغه ویډیو لازمي در سره لایک کړئ او دغه ویډیو د خپلو دوستانو سره شریک کړئ. که تاسو ویډیو په پیج کې ګورئ یا چینل کې ګورئ د خپل دوستانو سره شریک کړئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ډیلی نیوز پښتو ټچ د سره سبسکرایب کړئ او که پیج ګورئ نو د زموږ پیج هم در سره فالو کړئ. نو ښه وختونه وکړئ چې به ولرئ.